الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سجاد سے تو سو شیرونه ډاله کومه چې اوس خو دې تصویر هم د کتونه منکر شوی دی، اوس خو دې تصویر هم د کتونه منکر شوی دی او ځکه نن زما د پیژندونه منکر شوی دی. هر کاته دې بغدي ونن ماته په کتو کې بیا ماته د نظر د خندېدونه منکر شوی دی. نه دې خپې مزل کوي نه راتله زمونږ په لاره کړي ګله ستا قدم زمونږ کوڅونه منکر شوی دی. نه دې شونډې رپي او نه دې ژبه خوځېده کوي ولې دې اواز د راوتونه منکر شوی دی. جمیل صاحب په فرمایش باندې یو نظم ویم چې داسې میاز شي چې پخوا پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم، داسې میاز شي چې پخوا پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم، نه مې د پوزې پاکول زده کړي وو، نه مې پرتوک سم اغوستل زده کړي وو. د پلار نه پاتې شومه ډېر وړوکی، د پلار نه پاتې شومه ډېر وړوکی. هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې، 50 سپینې 50 سرې خرڅولې چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه، چې نه به ونو بیا سړه به م خوړه. هر ماښام ستړې ستړې ما ته به وه ډانګې په لاس غوټۍ شاته به وه، تېنه پنسې به لاس لار کې سپو خوړلې، شونډې به یې وچ وسوېلو خوړلې. چې د خبر په پوهېدو شومه د سکول د تلو د راتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وې، زما بسته نه وه جامې نه وې. ما مور ته چغې او سورې کړلې، منډې به ما تر دروازې کړلې، مور به په منډه راایسار کړمه، د سکول وړو ته به یې خوار کړمه. خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرقو زما او د خان زوی بسته کې یو 2 کاپۍ 3 کتابونه کېښوه، یو سلیټی سوی چاکونه کېښوه. بس یوه ورځ وه چې زه پاس شومه، زه ور داخل په بل کلاس شومه، بیا کتابونو له پیسې نه وې، هم قلمونو له پیسې نه وې. نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه، د کلي هر خان له هر خوار له لاړه، چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلی چې د اسمانه راغه. کوټې ته لاړه، سیپه پټه راوړه، پټ د پلو لاندې غوټه یوړه، لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې، بسته یې راوړه قلمونه لاس کې. ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه، دا کتابونه دې د کومې راوړه؟ ویلې ما سره روټۍ خرڅه که، ما ستا روسي په یو وټۍ خرڅه که، اسمان ته یې وکته بیا وبړېده، شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده، خو دومره مې واورېده چې یرازې کا ای د قدرتونو د جهان خالقه، هغه روټۍ دې هم سړه رانه کا، خېټه دې هم چرې مړ رانه کا. د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي، د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي. زما به سر هغه روټۍ یاده ده، راته د مور هر سلګۍ یاده ده. نور هېڅ پوهېږمه نه، نور هېڅ پوهېږمه نه، صرف بس دا یو خبره، یو انځورګر مې په دماغ کې فنپاره جوړوي او یو نجار مې په ترخزه باندې فکر تراشي، پېژندګلي مې د سپېڅلې عقیدې سره کوي، هغسې بیا مې احتیاج کي د یو پاکې جذبې او را په زړه کې یو کیسه د مور د ستړي ژوندون. ښه مې یادېږي هغه ورځ زما نه هېرېږي چې د سړک په غاړه مور به مې خیرات غوښتلو او زه بیا سم د ځان سره په لوپټه اوده کړم، دواړه لاسونه به یې پورته که د خدای په نامه لږ څه خورا کوي چې بچی راته د لوږې نه مري، او په بدل کې به یې هر چا له جنتونه غوښته. ویل به یې خدای دې د دې ټول جهان بادشاه کروره، الله دې تا له بدلونه یو په سله درکړي.
زما را ټیټه به شوه ښکل به یې کړم په دواړه مخه زما د مخ نه به یې زر زر خولې وچې کړلې په لوپټه باندې به یې هم رانه بچانو شړل حبیب صاحب خو پولیسان هم فقیرانو پسې سم ګرځېده زه یوه ورځ د خپلې مور په غېږ کې غر کودومه چې یو پولیس والا مې مور د ویښتو ونیوله او په شنه لښته یې بې درېغه ګزارونه ورکړه سمه یو لښته زما ملا پورې رالې وشوله د خوب په پاسې د ما ورانې ورانې کړکې وکړې مور مې را جوخ کړمه سینې ته شوه په ما راماته ما مې د مور په ترخ کې سر ورکو د ډېرې ویرې دواړه لاسونه مې د مور نه را چاپېره کړل د مور د سترګو نه به اوښکې زما خولې ته راتلې زما وښکو باندې به راوبهېدې 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 او یخې به شو زه وېرېدمه رېږدېدمه هم د مور زبېرګونه چې به یې د لښتې هر ګزار سره د خولې نه وتو بیا هره شپه به یې خپل ځان له ټکورونه ورکول په دغه حال کې به یې هم زما ډېر خیال ساتلو که ما میتیازې به هر څنګ ورته جولی کې وکړي هېڅ په یو حال کې د غېږ غورځولی نه یم جمیل صاحب په کومه شپه به چې زه ګرمې تبې ونیومه هغې به سمه د ازغو په سکو شپه تېره کا نو بلا مودې وشوې چې مور زمانه نه هېرېږي هغه زبېرګي هغه ټکور زمانه نه هېرېږي بس د یو ورک احساس مینت مې لا غوږونو کې دی هم مې د لښتې چاپ په ملا پورې لا هغسې دی زه چې دا نن هم پولیس ووینم نو ویرېږم سر خپلې مور پسې اوتر نظر وګرځم هغسې بیا زه د قربان 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 نارې واورمه او د فقیرې مور احساس مې غېږ کې کلک ونیسي او ما به سر ته یو اواز وکړي د خدای په نامه لږ څه خو راکوي چې بچی راته د لوږې نه مري لږ څه خو راکوي چې بچی راته د لوږې نه مري خو د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې خپلې نیستی لکه مې سر او څڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسایه تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې بل لوځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړې چې چونګ اوړو نه خورم لپې 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 خاورې وخورم چې د مازوري لور ارمان رانه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکړم چې یوه ورځ خپله مازوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پکوړې واخله ما پرې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستۍ د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې زده وکړو چې بابا ما له پکوړې واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته نو هغې په سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو او بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شاته کته او ما به مخکې راښکه د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو چې د خوراک هوټل به راغلو سجاده چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کې او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بې وسۍ سپي ما پسې په ټوله لار غپېده خو بلې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده د ډېرې سترګې نه مې هم له غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شوه رامعلومه چې مې نور کې باندې وس نه رسېږي څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کړې ما پې کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما ته د ویرې د مازوري لور چشمې ماتې کړې څه په چلول مې دي د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کړې ما پې کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د مازوري لور چشمې ماتې کړې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې بیا ګوډی نه اخلم
هغې وړو 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 سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې واخله